ایران کې بې برخلیکه پخواني پوځنده طالبانو پر عمومي عفو بې باوره دي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. هغه وخت مو مالي وضعیت ښه میاشتې مې له 11,000 تر 18,000 افغانیو معاش اخیسته چې د ژوند ښه ګزاره مې کېدله. عبدالشکور زوري 32 کلن دی چې وایي 6 کاله یې د ملي اردو په چوکاټ کې په نیمروز ولایت کې د افسر په توګه دنده ترسره کړې ده. کله چې 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان طالبانو ولکه ټینګه کړه او د افغانستان د تیر جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه سره دړې وړې شول. د ټولو لپاره د ښه ژوند لوری بدل شو. زوري هم تر هغو تحول وروسته د طالبانو لخوا د وژل کېدو له ډاره د خپلې کورنۍ له 4 غړو سره په قاچاقي ډول ایران ته لاړ. هغه په ایران کې د خپل ژوند د وضعیت په باب ازادۍ راډیو ته وویل، همدا اوس مې وضعیت او حال خراب دی، هیڅ نه پوهېږم څه وکړم او پر کومه لاړ شم. لا یو بل کس پیسې پور کوم، نه پوهېږم د کوم یو پور پرې کړم، د پور د ورکولو پیسې او د کور لګښتونه برابر کړم، کو د کور کرایه ورکړم. د کور خاوند هم وایي چې ووځئ، ځکه عاید نه لرئ او لاړ شئ ځانونو ته کور پیدا کړئ، هیڅ نه پوهېږم کوم کار وکړم. پوهانی افسر عبدالشکور زوري په خپلو خبرو کې زیاتوي، میرمن او ماشومان مې دا مهال زما سره په ایران کې دي، خو کار نشته، حتی په 5 یا 6 میلیونو تومنو هم چې له 4 تر 5 زره افغانۍ کېږي او هیڅ ارزښت نه لري، د ساتندویي کار نه پیدا کېږي. په 2 کلونو کې مې د 16 کلونو کړاو ګاللی دی. د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې په افغانستان د اسلامي امارت د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د تیر جمهوري نظام د ملي اردو او پولیسو جوړښتونه له منځه لاړل او زیات پخواني پوځیان اړ شول چې ایران، پاکستان، ترکیې یا هم نورو هیوادونو ته پناه یوسي. په ایران کې د ډېره پخوانیو پوځیانو دقیق شمېر معلوم نه دی، خو په ایران کې د تیر حکومت یوه ډېره جنرال د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې د ډېره پخوانیو پوځیانو شمېر شاوخوا 10,000 ته رسیږي. د تیر حکومت پر مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د شمېر په باب هم ډول ډول شمېرې ورکول کېدي. د ساري په ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د 2021 میلادي کال د اګست په 21 نیټې په وینا کې د دغه ځواکونو شمېر تر 300,000 زیات یاد کړ. 30 کلن خالد حضرتي بل پخوانی پوځي دی چې نن سبا په ایران کې ژوند کوي. هغه د فراه په امنیه قومندانۍ کې 10 کاله د پولیسو په لیکو کې کار کړی دی. حضرتي د جمهوري نظام تر فرضېدو وروسته ایران ته مخه کړه ده او اوس هلته د خپل ژوند د کړاوونو کیسې داسې بیانوي. د هجرت هره شیبه داسې په سختۍ تېرېږي چې فکر کوم د ساعت عقربې را سره ضد اخیستې او نه تېرېږي. خالد حضرتي وړاندې په خپلو خبرو کې زیاتوي، شاوخوا 2 کاله کېږي د کډوالۍ شپې سبا کوم. باور وکړئ په دغه 2 کلونو کې مې د 16 کلونو کړاو ګاللی دی. د کډوالو ستونزې خورا زیاتې دي، کو د دغو ستونزو په باب هر څومره ووایم بیا هم کم دي. لا جلا وطنۍ د کورنۍ لپاره د نفقې برابرولو او نورو ستونزو سره مخامخ یو. په کور کې هیڅ هم نشته. ایران ته د ځینو تللیو پخوانیو پوځیانو کورنۍ لا هم په افغانستان کې ژوند کوي. 25 کلنه فهیمه د یو پخواني پوځي میرمنه ده چې په نیمروز کې اوسېږي. هغې ازادۍ راډیو ته وویل چې مېړه یې په نیمروز کې د پولیسو په اړیکو کې کار کوو او ژوند یې نسبتا ښه و، خو د هغې په وینا اوس وضعیت بدل شوی دی. فهیمه وایي کله چې مو هېواد سقوط شو مېړه مې د کار لپاره ایران ته لاړ، ځکه وزګار شوی و او نه یې شو کولی چې د پخوا په څېر ژوند پر مخ بوځي. 2 کاله کېږي په ایران کې دی او د برخلیک په باب یې هېڅ معلومات نشته. وضعیت مو ډېر خراب شوی دی، په کور کې هیڅ هم نه لرو، ان د ځان او اولادونو لګښتونو ته حیران یم. په اوکراین کې د روسي جګړې ته ګمارنه اسوسییټډ پریس خبري اژانس د 2022 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 21 د افغانستان د 3 پخوانیو پوځیانو جنرالانو په وینا راپور ورکړی وو. هغه افغان ځانګړي ځواکونه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ترڅنګ جنګېدلي وو او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ایران ته تللي، اوس د روسیې لخوا په اوکراین کې روانې جګړې ته ګمارل کېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیری فرایس هغه وخت ویلي وو په دغه راپورونو خبر دی خو نه یې شي تاییدولی. محمد نعیم غیور د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د پولیسو د استخباراتو پخوانی رئیس او پخوانی پوځي شنونکی دی.
هغه ازادي راډیو ته وویل د بېوزلۍ او ناچارۍ له لاسه به په ایران کې ډېره پخواني پوځیان د جګړه غوښتونکو ډلو د لاس اله شي. ښاغلي غیور وایي زه به تاسو ته ووایم چې د دوی اکثریت به اړ شي چې هر پیشنهاد ته غاړه کېږدي. په ایران کې د دغو پخوانیو پوځیانو موجودیت به خپله دوی افغانستان او سیمې ته ښه عواقب ونه لري. آیا طالبان عمومي عافیې ته ژمن دي؟ خو پخواني پوځیان ظاهرا په افغانستان کې دننه هم خوندي نه دي. د طالبان د سرپرست حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې پر 15 پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو 2 ورځې وروسته په خپل لومړي مطبوعاتي کنفرانس کې له خپلې څېرې سره رسنیو ته راڅرګند شو. هغه په خپلو خبرو کې ویل چې دوی به له هېچا غچ وانخلي او طالبانو په افغانستان کې عمومي عفو اعلان کړې ده.